دا ګیلا مانسټر یو صحرایي لیزرډ یا سمسیره ده چې د دې د زهرو بدولت یو داسې دوايي جوړه شوې ده چې هغه نن د 40 لکونه زیات کسان استعمالوي. کله چې ساينسدانانو د دې د زهرو مطالعه وکړه نو د دې په زهرو کې یو مرکب موجود و چې د هغې شکل و صورت یا ساخت بالکل د انسان په وینه کې موجود دی او هارمون شانته و چې هغه هارمون د انسان په وینه کې د چینو تناسب کنټرول کوي. او د دې زهرو د مزید مطالعه او تجرباتو نه بعد ساينسدانانو یو خاص قسم دوايي جوړه کړه چې هغې ته اوزمپیک ویلی کېږي. دا اوزمپیک داسې چل کوي چې دا کله د انسان وجود ته لاړ شي نو هلته په پینکریاز یا په توري کې د انسولین مقدار زیات کی او ورسره د انسان په معده کې د خوراک انهضام لږ په قلاره یا سلو کی چې د دې دوه د وجې نه د انسان په وینه کې د شوګر مقدار یا د چینو مقدار کم شي. او دا اوزمپیک نن سبا د ټایپ 2 ډایبټیز او د زیات وزن د کمولو د پاره د 40 لکونه زیات کسان استعمالوي او دا ټول د دې ګیلا مانسټر یا ګیلا لیزرډ د زهرو د برکته ممکنه شوه.